که چېرته یو منځګزار په حالت ته سجده کې یو خپه یا دوه خپې اوچتې کړي، آیا د دغه منځګزار دغه سجده او دغه منځ کیږي او که نه کیږي؟ ګران کتونکو، اکثر خلک د دغه مسلې نه غافله دي او اکثر خلک په حالت د مانځه کې خپې اوچتوي، خو هغوی ته دغه مسلې علم نه وي. دوی چې دی بیا هغه منځ ونه شي، نو په ورځ د محشر باندې به دوی بیا په دغه خپل عبادت باندې شرمنده وي او دوی به کاش کوي. نو دې د وجې نه دوی دپاره دغه مسله اوریدل او بیا خلکو ته رسول ضروري دي چې دوی ځان هم پوه کړي، بیا خلکو ته هم چې دغه مسله ورسوي. مسله داسې چې په حالت ته سجده کې دغه دواړې خپې په ځمکه باندې لګول دا فرض دي. که چېرته د منځګزار په حالت ته سجده کې دواړې خپې اوچتې وي او سجده یې وکړه، د دغه منځګزار دغه فرض ونه شو. کله چې فرض ونه شو، نو دغه منځګزار دغه منځ نه کېږي، دوباره به دغه خپل منځ اعاده کوي. که چېرته منځګزار دغه مانځه کې دواړې خپې په ځمکه لګولې، نو په دغه صورت کې دغه منځګزار دغه منځ ادا شو، په دې کې هیڅ قسمه فرق رانغی. که چېرته یو منځګزار په حالت ته سجده کې په اولني حالات کې خپې په ځمکه لګولې، په آخره کې چې دغه خپې اوچتې کړي، نو په دغه صورت کې دغه منځ کېږي، خو دا به په اندازه د سبحان الله ویلو، یعنی په اندازه د یو رکن سبحان الله په دومره اندازه باندې چې دی په اول کې یا په آخره کې په حالت ته سجده کې خپې دواړې ښودلې وي او بیا اول کې آخره کې دغه خپې اوچتې کړي، نو په دغه صورت کې سجده کېږي. خو سنت دا دی چې په حالت ته سجده کې د دواړو خپو چې کومې 5 ګوتې د دې خېټې چې دا ته په ځمکه ولګوي او د دې ګوتې چې دا په طرف ته قبلې باندې کړي. او علما لیکي، کتابونه لیکي، بهاري شریعت هم لیکلي دي چې په حالت ته سجده کې د خپو د دغه 3 ګوتو خېټې لګول په ځمکه باندې او دا په طرف ته قبلې باندې کول دا واجب دي. نو که چېرته بغیر د عذر شرعي نه چا دوی خپې اوچتې کړلې، نو دغه منځګزار دغه منځ نه کېږي. او که چېرته یو منځګزار ته عذر و او د عذر په وجه باندې دغه منځګزار په حالت ته سجده کې صرف یو خپه اوچته کړله او یو خپه یې لګولې ده، نو په دې صورت کې په دغه منځ کې څه مضایقه او څه فرق نه راوړي. او که چېرته بغیر د عذر شرعي نه دغه منځګزار په حالت ته سجده کې یو خپه اوچته کړله، دغه سجده وشوله، دغه منځ ادا شولو، خو لیکن دغه منځ چې مکروه تحریمو شو، ځکه چې بغیر د عذر شرعي نه دا په حالت ته سجده کې دغه خپه اوچته کړله.